ګمرکي تعرفه څه شی ده او څه ډول ټاکل کیږي؟ افغانستان په کال 2004 کې د ګمرکونو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د سیکوډاپ سیستم کې د هر توکي لپاره د ګمرکي تعرفې کوډ او ټاکلې بیه یا فیصدي لرو. د ګمرکونو نړیوال سازمان هر 15 کال وروسته د ګمرکي تعرفو په کوډونو احصایوي واحد او د جنسونو په تشریح کې ځینې بدلونونه راولي چې د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست سره شریک او د سیکوډاپ سیستم ته د پلي کېدو په موخه رسیږي. د ګمرکي تعرفې د نرخ سلنه د سوداګرۍ یا د وارداتو او صادراتو په کچه د داخلي صنعت او تولیداتو په ملاتړ او حمایت د دولت په عوایدو او د مصرف کوونکو لپاره د بیو په ټاکلو کې مهم رول لري. اوسنۍ ګمرکي تعرفه د ګمرکونو د نړیوال سازمان د تعرفې یا د هارمونایز سیستم مطابق جوړ او پلي کیږي. د تعرفې نرخ د وخت او حالاتو د اړتیا سره سم تغییر خوري چې په اړه یې پریکړه د تعرفې کمیټه کوي. د تعرفې کمیټه د خصوصي سکتور او د دولت د ځینو ارګانونو څخه تشکیل ده. د تعرفې بیه د وخت او حالاتو سره سم بدلون کوي چې په دې اړه پریکړه بیا د تعرفې کمیټه کوي. د تعرفې کمیټه د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینیت، د سوداګرۍ او صنعت وزارت، د کرنې او مالدارۍ وزارت، د کانونو او پټرولیم وزارت، د اقتصاد وزارت، د سوداګرۍ او پانګونې د خونې او د کانونو او صنایع د خونو له استازو څخه تشکیل شوې ده چې د کمیټې ریاست د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو د معینیت پر غاړه دی.